أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر او کلا چراشی دوی تیوکارو من الامن د امن او الخوف یاد ویری ازاعو به خورول کیف آغبانده ولو ردوه الى الرسول او که واپس کړي وي هغه خبره رسول ته وإلى أولي الأمر منهم او خواندانو د حکم ته یعنی پوها خلق ته منهم د دوینا لعلمه الذين خامخبا تحقیق کړي هغه کسانو یستنبطونه منهما چرایستل کوي د خبرې د دوینا ولولا فضل الله علیکم کچرنه فضل د الله پتا سبحانه ورحمته رحمت الله لتبعتم الشیطان خامخاتا صبح تابداری کلوه د شیطان الا قلیلا مگر لگو کسانو. شان نزول د دې آیت مبارکه تفسیر زاد المسیر او بعضی نور مفسرین داسې ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل بیبیانو نه جدا شو داخل شو عمر بن الخطاب جماعت نو ویوردو د خلقنا چې خلق ویل طلق رسول الله صلی الله علیه وسلم نساءه خلق ویلو نبی علیہ السلام خپل بیبیانو لا طلاق ورکړه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم اطلقتان فسأله اطلقت نساءك عمر بن الخطاب راغه نبی علیہ السلام باندې داخل شو تپوسی ته نو کو ول اے دا الله پیغمبره تاسو خپل بیبیانو له طلاق ورکړي نبی علیہ السلام الا فخرج فنادى راوت اعلان وکلا خبردار ان رسول الله لم يطلق النساء نبی علیہ السلام خپل بیبیانو لا طلاق نه دی ورکلی نو فنزلت هذه الآية نتا آیت مبارکه نازل شو نو پکانا هو الذي استنبط الامر استنباط د امر اغداده دویمو شان نزول اغدا سره نبی علیہ السلام با یو لخکرو د مجاهدین اولیگو نو کله با دا لخکر د مجاهدین غالب شو یا با په دوی باندې سو غالب شو نو تحدثوا بذالک نو دا خبرې به بیانولې دا به خورا کړله ګوره نبی علیہ السلام بل اخکر د مجاهدین اولیگا
نو یا لخر د نبی علیہ السلام هغه غالب شو یا په کفار غالب شو نو منافقانو با دی خبره ته صبر نکاو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبره بیان وکي دی به دروغ ویل یرا مسلمانانو باندې د کفارو لخر هغه غالب شو یا به دروغ دا ویل مسلمانان په کفارو باندې شو غالب شو بیا به غالب شوی هغه بنو نو دا آیت مبارکه دا غي بارکه نازل شوه ده وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ کله چې راشي دوی ته یو کارو د عمل د امن نه مراد مفسرین ویا یو قول دا د فوز السریه بالظفر والغنیمه کامیاب دلو د لخرو د مجاهدینو یعنی مرادو د دینا کامیاب دلو غنیمت او دویم قول داره چې مرادو د امن انه الخبر اغه خبر یاتی للنبي صلی الله علیه وسلم انه ظاهر على قوم فيامن منهم چې نبی علیہ السلام په یو قوم باندې غالب شو نو امن بشو او دریم قول داره انه ما يعظم عليه رسول الله من المواضع والامان لقوم والى اولي الامر منهم او خوندانو د حکم تعین په خلق تا د دوینا لعلمه الذين خامخ تحقیق لوا کسانو یستنبطونه منهم چرا استل کې د خبرې د دوینا استنباط معنی دا استنباط اول زله یعنی نبت په معنی د کنستلو باندې او بیا د کوینا په اول ځل باندې او براوستل اول ځل او براوستل خودلته معنی دا یستخرجون تدبیره یعنی دا هغه خبره تدبیر او باسی په خپل عقل او تجربه فکر سره آیا د دې خبره خورول په کار دی او کنه دی په کار ځکه خو خيار خلک هغه ویل کدا خبره سه خورانه کوي ګوره دې کې څه फायदा نشته اله کله خبره خلکو کیسه که خوره کې دې کیسه ده फायदा اغشته ده نو معنا دا لعلمه الذين يستنبطونه منه کچرتا د منافقانو دا خبره نبی علیہ السلام یا اولی الامر درای والا مشرانو ته واپس کړي وي چې د دوی د جنس ندي نو خامخبا په دې خبره با پوښي هغه مشران چې راو باسي تدبیر د خبره چې هغه باز صحابه کرام دي ولولا فضل الله علیکم کچره نوې فضل د الله پتا سبحانه ورحمته رحمت الله لتبعتم الشیطان خامخا تاسو با تابعداري کړې د شیطان الا قليلا مگر لګو کسانو الا قليلا فقاتل فی سبیل الله جنگ وکړه په لار د الله کې لا تکلف تکلیف نشي در کوله تا الا نفسک مگر استاد ځان
وحرض المؤمنین او تیز کړه مؤمنانو لرا عسى الله قریب دا چې الله ای کفا باس الذین کفروا چې بنکلی جنگ دا کسانو چې کفر کړي دي والله اشد باسا الله سخت دی په جنگ کې واشد تنکیل او سخت دی په عذاب کې فقاتل فی سبیل الله فقاتل فی سبیل الله دا پا متعلق دا دمخ کې فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا او په مینس کې د منافقانو خبرې اغارت شي او د پا دراوړلو معنی دادا اذا كان الامر كذلك کله چې خبره داسې شو چې منافقان په جهاد کې څه کوي هغه سستی کوي او ستا خبره نه مانی فقاتلو تو جنگ کوا داغی پروا ملرا او داغی د کارونو په وجه باندې د جهاد نه مسستی گیا او بیا پدې کې اول خطاب نبی علیہ السلام ته او بیا هر یو مسلمان ته لا تکلفو تکلیف نشي در کولې تا لا تکلفو یعنی تخپل عمل باندې مکلف د بل چا ذمہوار نه تخپل ځان غم کا د الله حکم او هغه عمل کا او یا معنا دادا علماوی لیس علیک ذنب غیرک تا باندې د بل چا ګناه سو ضرر هغه نشتا یعنی که یو تن جهاد نه کوي نو الله بتا نه راګیری کله چې تا خپل ذمہواری هغه سر ته رسولي وحرض المؤمنین او تیز کا مؤمنانو لرا جهاد دې تنوي چې تر اولګي او نفس ځان ملکی نه کوشش وکاو کې چې کفار هغه وجني او ځان سکي هغه بچ کې وحرز المؤمنین او تیز کا مؤمنانو لرا مؤمنان هغه کې د جهاد او اهمیت هغه پیدا کا وحرز المؤمنین عسى الله قریب رچ الله ای کفا باس الذین کفروا چې بند کړي جنگو دا کسانو چې کفر کړي دي والله اشد باسا الله سخت دی په جنگ کې الله جنگ کې سره سخت دی واشد تنکیل او سخت دی په عذاب کې وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ کله چې راشي دوی ته یو کار د امن او الخوف یا د ویرې اذاعوا به خورول کوي په هغه باندې ولو ردوه که واپس کړي ویا خبره رسول ته الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم او خاوندانو د حکم ته یعنی په خلکو ته منهم د دینا لعلمه الذين خامخبا تحقیق کړي وا کسانو یستنبطونه منهما چرا استل کيو د خبرې د دوینا ولولا فضل الله علیکم کچری نه فضل د الله پتا سبحانه ورحمته رحمت الله لتبعتم الشیطان خامخاتا سب تابعداري کړي د شیطان الا قليلا مگر لګ کسانو فقاتل فی سبیل الله جنگ وکړه په لار د الله کې لا تکلفو تکلیف نشي در کوله تا ته الا نفسک مگر استاد ځان وحرز المؤمنین تیس کا مؤمنان لرا عسى الله قریب الله ای کفا باس الذین کفروا
چې بند کړي جنگ لا کسانو چې کفر کړي والله اشد باسن الله سخت دی په جنگ کې واشد تنکیلا سخت دی په عذاب کې الله